آیا د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې نوی روزونکی تاسو پیژنئ چې څه کارنامې کړې دي په خپل تیر ژوند کې د کرکټ په برخه کې څه کړي دي؟ آیا د افغانستان لپاره به ګټور ثابت شي یا نه؟ راځو د نوي روزونکي په اړه ټول معلومات درکوو چې دی په تیر ژوند کې څه ډول کړنې ترسره کړي دي. او مخکې له دې ملګرو چې ټول معلومات درکو، که زموږ یاران ټي وي یوټیوب چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په مهربانۍ سره یې سبسکرایب کړی. د افغانستان نوي مشر روزونکی لانس کولزنر لنډه پیژندنه. لانس کولزنر د سویلي افریقا کرکټ ملي لوبډلې الاونډر لوبغاړی پاتې شوی. نوموړی ښي لاسی میډیم توپ اچوونکی دی، همداشان چپ لاسی بیټسمین پاتې دی. د لوبو کلیروی نوموړي د سویلي افریقا دپاره د 1996 څخه تر 2004 کال پورې نړیوالې سیالۍ ترسره کړي دي. لانس ټولټل په 49 ټیسټ 101 یا یو ورځنۍ نړیوالو سیالیو کې د سویلي افریقا په ګټه لوبېدلی. په ترتیب سره لاینس په ټیسټ سیالیو کې څه د پاسه 32 اوریج لرلو سره ټولټل 1906 یو ورځنیو لوبو کې څه د پاسه 41 اوریج لرلو سره 3556 منډې جوړې کړي دي. نوموړي په ټیسټ کې 4 سیلیزې او 8 نیمه سیلیزې هم په خپل نوم ثبت کړي دي. د لانس د بالنګ برخه لانس په 49 ټیسټ لوبو کې 80 او په 101 یو ورځنیو لوبو کې 192 ویکټې اخیستې دي. لانس کورس په 190 فرست کلاس سیالیو کې هم برخه اخیستې ده چې څه د پاسه 42 اوریج درلودلو سره یې ټولټال 9521 منډې جوړې کړې دي. همداشان یې ټولټال 508 لوبغاړي سوځولي دي. نوموړی په 1901 کال د سپتمبر 4 نیټه پیدا شوی چې اوس مهال 48 کلن دی. ملګرو، دا و د نوي روزونکي د افغانستان ملي لوبډلې لپاره چې ټاکل شوی دی د هغې معلومات چې تیر ژوند د کرکټ برخه کې څه کړي دي. ټول معلومات مو درکړل. نو که چیرته مو دغه معلومات خوښ شوي نو مو مهربانۍ سره همدغه ویډیو در سره لایک او که همداشان سپورټ برخه کې معلوماتو ته اړتیا لرئ نو زموږ یاران ټي وي یوټیوب چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا الله په امان.